سلام علیکم. په دې لیسن کې به موږ خبره کوو د رایټ کیټګري چې آیا په امازون باندې موږ ته کومه کیټګري خرڅول پکار دي. بعضې وروڼه یې هغه په یو خبره پورې ونښلي هماغه خبره کوي. یاره وایي ما ته د سراوي سپلایر نه میلاویږي، یاره ما ته د کولګیټ نه میلاویږي. نو دا بی زویه یا خور چې یو سپلایر ته نه میلاویږي بل سپلایر نه سټارټ واله، یو پروډکټ ته نه میلاویږي فی الحال بل شروع کا. هر سړی وایي زه په امریکا کې امازون کوم، که ته په کینیډا کې فی الحال په کینیډا کې شروع که ته هلته نږدې ناست یې په سپلایر پسې تلی شي چې کله دې د کینیډا بزنس سټیبل شو بیا په امریکا کې شروع کا. که ته په یورپ کې ناست یې د یورپ کې اول ته په کم ملک کې د هغې ملک نه شروع کا بیا تر مخې ته ځه. نو تا یو بزنس سټیبل کړی دی، ته د یو ځای نه بل ځای ته ولې ټایم زون ډفرنټ دي. سپلایر سره ته ایمیل باندې خبرې کې د هر ملک جدا سیستم دی، د هر ملک جدا نظام دی. نو زه وایم اول تاسو له پکار ده چې په کم ملک کې که په افغانستان کې پاکستان کې یا بېله خبره ده ته د هغې نه هر ملک چوز کولی شي ځکه چې هلته امازون شته نه. خبره کوو په رایټ کیټګري باندې. رایټ کیټګري زموږ دپاره د ټولو نه ښه کیټګري چې دا هوم ان کچن ده. موږ چې ورته کور وایو او کچن ته موږ په دغه کې پښتو کې باورچی خانه سمثینګ ستاسو دپاره بیسټ کیټګري دا ده. په دې کې ته هر څه خرڅولی شي. ستا سره جنګل سکاوټ شته، ستا سره رایټ ټول شته. ته پروډکټ وګوره چې زه به په هوم ان کچن هوم امپروومنټ کې به زه څه کوم. یا د ښځې نه دې تپوس وکړه وایي ښځې کور چې خلک امپروو کوي په هغې کې څه کوي. که ښځه دې نه پوهېږي او د کلي یوټیوب ته لاړ شه یا پینټرسټ ته لاړ شه وګوره چې خلک په هوم امپروومنټس کې کوم پروډکټس یوز کوي. هغه پروډکټ راواله په جنګل سکاوټ یې سرچ کړه، که نمبرز ښیي سیل یې کړه. سیکنډ کیټګري زموږ دا ټویز اینډ گیمز. ټویز اینډ گیمز ډېره ښه کیټګري ده. ټویز نه خلک بلیونیر جوړ شوی دی. ټویز کې وګوره چې کم ټوی ښه پیسې جوړوي. نن سبا ټویز هم په ټرینډینګ وي. میک شور کوه چې آوټ ډیټډ ټویز مه خرڅوه، ښه ټویز اینډ گیمز خرڅوه. په دې کې هم ښه کیټګري ده. تھرډ چې زموږ سره د هیلث اینډ بیوټي اینډ پرسنل کیر دی. په دې کې اوس بعضې وروڼه په یو ټوت پیسټ پورې ونښلي. دا بی زوی یوازې ټوت پیسټ د دنیا اخر سر نه دی. د ټوت پیسټ نه ووځه. که ټوت پیسټ درته د ډو د کولګیټ درته 3 پیک نه میلاویږي اټس اوکې برش خرڅ کړه. که برش نه میلاویږي دا بی زوی ویزلین شته، نیویا شته، نور کریمونه دي. لږ بل پروډکټ ته وځه. اکثر یو ملګری نښته د دې برانډ نه اپروول پکار دی. داسې برانډونه دي چې هغه تا ته رایټ اوی اپروول درکوي بغیر انوایسه. هغه انګیټ که لاړ شه د هغې نه شروع کړه مخې ته خپل لاره کوله او هضم ته په قراره قلاره هر شی ټایم ویلي. اکثر ګورم وروڼه خویندې ماړه شاهید وروره دا خو نه کېږي که نه، دا خو ډېره ګرانه ده، دا خو یې راله مازغه خراب کړو. نو دا بی زوی ته چې سحر پاسې کار لځې او 50 کاله پردی مزدوري کې تا چې ته هغه سړي ته ویلي چې تا خو دا بی زویه راله مازغه خراب کړو، ژوند دې راله تباه کړو. خو چې خپل کاروبار راشي تاسو زر بس زړه گزار کوي. هر شی ټایم لري، هر شی اوورنایټ نه کېږي. د هر شي یو پروسس دی. اول په کم ملک کې د هغې ملک نه شروع کړه، اف بی ایم وکړه، آربیټراج وکړه. اوس موږ په چاینا کې د ټولو نه غټې کمپنۍ سره ای کامرس فلفلمنټ د order desk په تھرو موږ پارټنرشپ کوو چې زموږ ټول سټوډنټس څنګه اکاونټ کولاو کړي هغه به خپل order desk باندې اف بی ایم فلفلمنټ order ورکولی شي او های مارجن به راته میلاویږي. نو د هغې نه شروع وکړه. بیا خپل په پرایویټ لیبل کې جنریک که ته خپل برانډ رجسټر کې د هغې نه پس که ته خپل پروډکټ هر شي کې ټایم لګي. که ته په امریکا کې ایل ایل سی کولاوی 15 څلوېښت ورځې لګي په ای آی ان اغوستو کې 15 څلوېښت ورځې کښېنې یو جنریک پروډکټ پکې شروع کړه، یو پرایویټ لیبل پکې شروع کړه. په یو شي پورې مه انخله، په یو شي پورې مه انخله. هر شی کوه سکیل کوه. اول یو شی سکیل که بیا بل ته لاړ شه. نو ته اوس د چتې په شان د یو خښ نه بل خښ ته ټوپ وهې. هر شی په طریقه په نرم مزاجي په ځان لږ رحم وکړه، په سکون شه، یو کار پوره کړه دین بیا بل ته لاړ شه. نو که ته اوس وایې چې نه زه په امریکا کې امازون کوم او هم امریکا ده چې صرف امریکا د ګول دی بیا خو ملګري پروسس ته صبر کوه چې ایل ایل سی دې کولاو شي، د سپلایر سره د هولسیل اکاونټ کولاو شي. هر شی په ټایم کېږي. نو دا کومې 3 کیټګریز چې تاسو ته ما وویې دا ډېر امپورټنټ کیټګریز دي. په یو پروډکټ پورې مه انخلئ. ډېر پروډکټ دي سیچوریټډ کوئ مو چې اوس ټول خلک بس سراوي ته لاړ شي، ټول خلک بس سنسوډاین ته لاړ شي، ټول په یو شي پسې نه. لږ لاین چینج که وګوره او د باکس نه لږ سر را بهر که. د چیندخې په شان په یو دغه کې مه کېږه. وګوره
په برشونه دي، په ایون دو په پرسنل کیر کې که ته هیلث اینډ بیوټي ته لاړ شې، وایرمنټس، بعضې خلک وایرمنټس خرڅوي، ګمې خرڅوي، دې آر میکینګ میلیونز. په امیزان داسې پروډکټ کې قسم ته به حیران شې چې دا څه شی دی چې دومره غټ سیل کوي. خو ته به د ټولز استعمال کې رایټ کیټیګري ډېره ضروري خبره ده چې ته به رایټ کیټیګري چوز کې. بغیر کیټیګري دی رایټ نه وي نو بیا ستا هر څه ګډوډي. بعضې خلک یې اوروموریف، بعضې خلک یې په آرټ کې مخې ته لاړ شي، بعضې خلک یې ګارډن پروډکټس خرڅوي. ډیپینډ کوي، ستا سره ګوره ټول شته، ستا سره جنګل سکاوټ شته، ته ګوره، ټیک یور ټایم، تادی مه کوه. تادی په تادی والله که په تادی کې ته زمانه ته ایسم دا کړو. هر شی په سړه سینه کې ما راته کیټیګریز در کړو، یو کیټیګري راواله او ریسرچ دې په وکړه. ډو یور ریسرچ، بغیر ریسرچ نه هیڅ هم نه کېږي. پوهېږي؟ نو زو بل لیسن ته امید دی چې تاسو به په دې کیټیګریز کار وکړئ او خپل ژوند مخې ته به بوځئ. الله یو کامیاب کړه.